دلته به چې ننوتلې د اوسېدو یوه کوټه وه، بیخي همدلته وه. ګمان کوم دلته دیوالي بخارۍ او دود کش و چې اوس هیڅ نشته. د ټولې سیمې د لولپه کېدو تصویر دلته د اور لمبې بې رحمه دي او پر هیڅ صرفه نه کوي. نه یې د پاسفیک پالیسډ سیمې پراکنده کورونه او نه یې هم د غرونو تپې روغې پرېښي. ټولو هر څه وبایلل، یوازې دې خلکو نه، زموږ ګاونډیانو هم. باوري یم چې بره خلکو خو بیخي هر څه له لاسه ورکړي دي. بربادونکې پیښه ده. ګمان نه کوم داسې څه د لاس انجلس پخوا لیدلي وي. لا هم اور لمبې وهي او لا ډیرو خلکو ته د کورونو د پریښودو ویل شوي. داسې دردمنې پریکړې سره مخ شول چې نه پوهېدل څه ورسره واخلي او څه پرېږدي. داسې څه ته به مې پام سو چې ټول عمر به مې ساتلی و، خو پوهېږئ پرې مې ښودل، مجبوره وم پرېږدم. ځینې هغه عکسونه او شیان مې راواخیستل چې ارزښت راته لري، لکه هغه مجسمه چې پلار مې 15 کلنۍ کې راته اخیستې وه. بس دغسې شیان مې راواخیستل. جنوبي کليفورنیا له ځنګلیز اور سره بلده ده، خو له داسې یو سره نه. له جنورۍ تمې وي چې بارانونه وشي، خو برعکس ځمکه وچه کلکه ده. پالیسډ سیمه چې سهشنبه اور پکې پیل شو د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ډیر ویجاړي سره مخ شوه. توپاني بادونه د اور لمبو ته پوکای وهي او ځینې په ناهیلۍ د خپلو کورونو د خوندي کولو هڅه کوي. پوهیږم چې دا کار به مې ساده توپ درته ښکاره شي، خو که د کور یوه برخه هم وساتلی شم دا خطر په غاړه اخلم. د پاسفیک پالیسډز ښارګوټی نږدې ټول سوځېدلی. دا د مشهورو امریکایي فلمي ستورو سیمه ده، لکه ټام هینکس، بن افلیک او ریس ویټرسپون چې اوس یې کورونه تش دي. د مرستیالې ولسمشرې کمله هارس د لاس انجلس کور هم اغیزمن شوی. هر څه به سم شي، زه کلک سړی یم، که څه هم یو نوي کلن یم، خو بیرته به هر څه له سره پیل کړم. دې سیمې ته د اوبو رسیدل کم شوي. ځنګلیز اور د بې برقۍ ستونزه رامنځته کړې او 1.5 میلیون خلک اغیزمن شوي. موږ بره لاړو، د نه منلو حالت و. بیانولو ته یې توري نه لرم، نه یې شم تشریح کولی چې څه پېښ شوي. زړه مې را ډک دی، خو دومره وایم چې هم مالي او هم مرستندویانو لپاره سرچینې شته او موږ به له دې پیښې سره مبارزه روانه وساتو. خو د مرستې ژمنې ویره ډیره نشي کمولی. ساینسپوهان خبرداری ورکوي چې د اقلیم بدلون له امله په سیمه کې ځنګلیز اورونه په زیاتېدو دي او اټکل یې لا سخت شوی. دلته میشت خلک چې شاوخوا نارنجي لمبې ګوري نو نه پوهیږي چې څو ساعته وروسته به څه ورپېښ شي.